بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه دوستانو. سما دغه لیکچر چې دا د 1 میډیول لومړی لیسن اړوند او موضوع ده انسرټ ایگزیک. دوستانو انسرټ ایگزیک په مرسته یا ایگزیکیوټ په مرسته مونږ کولی شو چې د یو سټور پروسیجر آوټپوټ چې کوم ده هغه انسرټ کلاس ته پاس کو. دوستانو که سینټیکس ته مونږ وګورو نو لومړی انسرټ کلاس لیکو لکه څنګه چې مونږ په تیرو لیکچرونو کې لیکلي وو، او انسرټ انټو کیورډز نه وروسته مونږ د ټیبل یا د ویو نوم لیکو چې کوم کې چې مونږ غواړو ډیټا انسرټ شي، او هغې څخه وروسته د دوو بریکټونو په منځ کې مونږ هغه کالمونه ذکر کوو چې دغه ټیبل اړوند دي او هغې کې مونږ غواړو ډیټا انسرټ شي. هغې څخه وروسته مونږ بیا ایگزیک کلاس لیکو، یعنی لومړی ایگزیکټ کیورډ لیکو، هغې څخه وروسته د سټور پروسیجر نوم لیکو. دوستانو کله لومړی چې دغه برخه ایگزیکیوټ کیږي، کله چې دغه برخه ایگزیکیوټ شوه د هغې څخه موږ ته یو آوټپوټ راځي، او دغه آوټپوټ بیا د انسرټ کلاس ته پاس کیږي، او دغه انسرټ کلاس یې بیا د دغه ټیبل په دغو کالمونو کې ځای پر ځای کوي. د ډیمو دپاره موږ ځو SQL سرور ته. دلته تاسو لیدلی شئ چې زما لومړی یوز TSQL او گو، یعنی زه غواړم چې دغه TSQL ډیټابیس کارولو دپاره آماده کړم. هغې څخه وروسته زه دغه انسرټ کلاس چې دا زه لیکم. دلته ستاسو دوستان ګورئ چې لومړی چې دا انسرټ کیورډ ده، هغې څخه وروسته انټو ده، او هغې څخه وروسته دغه ټیبل نوم ده د پروډکټس چې کوم ده پروډکشن په سکیما کې پروت ده، د پروډکټس ټیبل نوم ده. زه غواړم د دغه ټیبل په دغو کالمونو کې ډیټا ځای پر ځای کړم. دوستانو هغې څخه وروسته ایگزیک کیورډ ده، هغې څخه وروسته سټور پروسیجر ده. سټور پروسیجر نوم چې دلته زما سره ایډ نیو پروډکټس کوم چې د پروډکشن سکیما کې پروت ده. دوستانو لومړی دغه برخه ایگزیکیوټ کیږي. کله چې دغه برخه ایگزیکیوټ شوه، رن شوه، د هغې څخه موږ ته یو آوټپوټ یعنی یو ریزلټ لاسته راځي، یو ډیټا موږ ته لاسته راځي، او دغه ډیټا بیا انسرټ کلاس ته پاس کیږي. او دغه انسرټ کلاس ته چې کله پاس شوه، دغه انسرټ کلاس ته چې ډیټا راغله، هغه بیا په دغه ټیبل په دغه کالمونو کې ځای پر ځای کوي. دوستانو دغه زموږ د نن ورځې لیکچر موضوع. تر بل لیکچر پورې مو په لو چې سپارم. الله مو مل شه.